جنرال خوشحال سادات د راستنېدو په اړه ادعاوې. د تماس کمیسیون بلنه. د افغان میډیا درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که افغان میډیا چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمه او تازه خبره تر ټولو د مخکې تر تاسو تر ورسیږي. د افغان میډیا درنو کتونکو دا خبر تر اوسه رسمي او خپلواکه سرچینو نه دی تایید کړی او نه هم حکومتي سرچینو دا خبر په بشپړ ډول تایید کړی. په وروستیو کې ټولنیزو رسنیو او ځینې غیر رسمي سرچینو کې داسې ادعاوې خپرې شوي چې ګواکې د پخواني حکومت پر مهال یو مهم نظامي او امنیتي څیره خوشحال سادات له بهر څخه بیرته افغانستان ته راستون شوی. تر اوسه پورې باید یادونه وشي چې دا معلومات په رسمي ډول نه دي تایید شوي او نه هم کومه باوري حکومتي یا خپلواکه سرچینو دا خبر په واضح توګه تایید کړی دی. له همدې له امله راپور یوازې د شته ادعاو او معلوماتو د تحلیل په توګه وړاندې کیږي. د خپاره شویو معلوماتو له مخې ویل کیږي چې د داسې احتمالي راستنېدو تر شا د تماس کمیسیون رول یاد شوی دی. دا کمیسیون چې اوسنی حکومت له لوري جوړ شوی هڅه کوي هغه افغانان چې له هیواد بهر ژوند کوي بیرته هیواد ته راستنه کړي. خو دا هم باید روښانه شي چې د خوشحال سادات د راستنېدو په اړه تر اوسه کوم رسمي سند یا کره معلومات نه دي شریک شوي. که د خوشحال سادات په اړه لږ معلومات وړاندې کړو نو نوموړی د پخواني حکومت پر مهال د امنیتي ځواکونو له مهمو څیرو څخه او په بېلابېلو امنیتي مسؤلیتونو کې دندې ترسره کړي. په ځانګړي ډول هغه د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې هم دنده ترسره کړې وه چې هغه وخت یې یو حساس پړاو بلل کېد. وروسته له سیاسي بدلونونو نوموړی د نورو ډیرو پخوانیو چارواکو په څیر له هیواد ووت او په بهر کې میشت و. کارپوهان وایي که دا ډول ادعاوې رښتیا وي نو دا کولی شي څو مهمې اغیزې ولري. د بهر میشتو افغانانو د بیرته راستنېدو پروسه پیاوړې شوي، د ملي یووالي په اړه بحثونه زیات شوي، د مسلکي کادرونو د بیا جذب موضوع مطرح شوي. خو دا ټول تحلیلونه یوازې د احتمالي سناریو پر بنسټ دي، نه د تایید شویو حقایقو پر اساس. په ټولنیزو شبکو کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. ځینې خلک دا یو مثبت ګام بولي، وایي که د مسلکي کسانو بیرته راستانه شي نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي. خو ځینې نور بیا ټینګار کوي چې تر رسمي تایید پرته باید داسې خبرونه جدي ونه ګڼل شي. سیاسي شنونکي وایي افغانستان اوس داسې پړاو کې دی چې هر ډول خبر که تایید شوی وي یا یوازې ادعا د خلکو پام ځان ته اړوي. هغوی سپارښتنه کوي چې خلک باید د معلوماتو د ارزونې پر مهال احتیاط وکړي. د راپور د موجوده ادعاو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی او تر اوسه پورې هیڅ رسمي تایید نه لري. له همدې له امله دا موضوع باید د احتیاط سره وکتل شي. د افغان میډیا درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.